د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو او دوستانو سلامونه او نیکی هیلې تر ټولو د مخه بخښنه غواړو چې څه د تخنیکي ستونزو له امله موږ نشو کولی چې پوره په 4 بجې خپل پروګرام په خپل خبرونه شروع کړو دا د ستاسو چې انتظار شي به پای ته ورسېدلې د موږ سره د افغانستان د ولسی جرګې د پکتیا د خلکو استازي هاغله ګل بچا مجدي میلمه دي او د موږ سره په ژوندۍ بره په دغه د انټرنیټي لاریون په لومړۍ ورځ برخه واخلي او زه ډاکټر نجیب الله زاخیلوال به دغه پروګرام کوربه اوسېږم هغه ګل بچا مجدي د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنی اړیکو د مسؤل او په دغه کمیسیون کې د یو برجسته غړي په حیث باندې په افغانستان کې وخت نه وخت ډیر خپل نظرونه ورکړي د بیلابیلو رسنیو سره هغه ګل بچا مجدي د افغانستان د خلکو یو له هغه استازو څخه چې همیشه د خلکو دردونه او غمونه په ولسی جرګه کې راپورته کړي او د ناخوالو څخه کیسې کړي دي د همدغه ستونزو د همدغه استازولۍ له مخې نه په هغه ګل بچا مجدي باندې څو وارې ځانمرګه برید هم شوی دی چې د پکې نږدې کسان او خپلوان په شهادت رسیدلي دي هغه ګل بچا مجدي په پښتو دري انګلیسي اردو او جرمني ژبې روانې خبرې کوي د ګل بچا مجدي په یو مرکه کې وایي یو شمېر په زور او بدمعشي غواړي په پارلمان باندې واک ولري د دې خبرې کول دا ښکارندوی ده چې هغه ګل بچا مجدي یوازې واک ته افغانانو حق کړي نو په همدې باور باندې موږ د وی آر افغان پاڼې پازوالانو او دوستانو او د انټرنیټي لاریون مشرانو دا وپتل چې د لاریون په لومړۍ ورځ باندې هغه ګل بچا مجدي صاحب ته وخت ورکړو او داغه د نظریاتو په اړه باندې د ټول ولستا خپل نظر وړاندې کی او لمن سره ملما وسیږي مهرباني ګل بچا مجدي صاحب ستړي مشي او په خیر راغلی سلامونه نیکی هیله تاسو ته هغه استاد چې موږ اوس موږ تاسو په ژوندۍ بڼه ګوري احترامات او سلامونه غوښتم وړاندې کوم مننه کوم د تاسو نه او د تاسو د ټیم نه د ظهیر صاحب او نورو دوستانو نه چې دا یو خاصه پروګرام شروع کړی دی په فکر کوم یو فکری انقلاب د چې تاسو شروع کړی دی د نړۍ په سطح او دا د افغانستان د پاره د افغانستان د خلکو په ګټه ده چې موږ وکولای شو هغه خپل نظریات د یو بل سره نږدې کو او وګورو خپل نظریات سره تبادله کو نو زه تاسو ته مبارکي وایم د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم هیله یم چې او بیا مننه کوم چې په اول ورځ مو دا چانس ماته راکړو او هیله یم چې دغه لړۍ دوام وکړي په درې ورځې کې ساتمنې چې د افغانستان خلک د څو ورځې چې زه ګورم د تاسو دا یون خلکو ډیر منلای دی او اکسپټ کړی دی نو خلک غواړي چې په دغو مسایلو کې هم بحث ولري هم د نیتونه ولري وګوري نو زه هیله یم چې دغه لړۍ دوام ولري او نه تنها په دې شکل په نورو برخو باندې موږ تاسو په هر وخت کې دغه بحثونه ولرو تاسو ته د الله وزنه ده چې تاسو ته خوشاله لري ژوندي اوسئ زه مو په خدمت کې یم کور مودان مجدي صاحب دا چې تاسو موږ بلنه ومنله او مو تشریف هم راوړ او د خپل قیمتي وخت موږ او افغانانو ته ورکړ دا هم په دې دلالت کوي چې تاسو د خپل خلکو سره همیشه وای همیشه یاستئ او همیشه به وای راځو لومړی پوښتنه پیل کوو په دې اواخرو کې موږ اورو او وینو چې یو تعداد خلک او یو شمېر خلک لګیا دي او په دغه حکومت باندې یو لړ تیزی نیوکې کوي دا منو چې دا نیوکې د دوی حق دی خو دوی وایي چې هغه که چېرته ولسمشر دا کار نشي کولی نو مهرباني دې وکړي استعفا دې وکړي او واک دې پرېږدي ستاسې په نظر باندې چې تاسې د خلکو استازي یاستئ او په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو مسؤل هم یاستئ دغه کار آیا که چېرته ولسمشر استعفا ورکړي او د حکومت پرېږدي زموږ پر ولس باندې به د دې بدې اغېزې یا پایلې څه وي بیا هم سلامونه وړاندې کوم په افغانستان کې اوسنی وضعیت متاسفانه داسې ده که چېرته موږ په دې باندې فکر وکړو چې د صحنې نه څوک وباسو زه فکر کوم دا حل لاره نه ده صحنې ته راوستل د حل لاره ده ځکه افغانستان نن د داسې یو پړاو نه تېرېږي چې موږ ضرورت د دې لرو چې خصوصا موږ نخبګان سیاسیون سره راټول شي د یو نااعلام شوي جګړې په مقابل کې موږ ولس هر ورځ قرباني ورکوي او وطن مو هر ورځ ورانیږي همدارنګه په یو نیابتي جګړه په افغانستان کې عملاً شروع ده او اکثریت قربانیان موږ ملکي خلک دي نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې
که چېرته موږ د حکومت د ړنګولو فکر کې وو یا د نظام ړنګولو فکر کې وو، دا په دې معنا دی چې موږ افغانستان ښې لوري ته نه سوق کوو، بلکې یو بل ناورین به رامنځته شي. زه فکر کوم که چېرته حل لاره دا وه چې جلالتمآب جمهور رئیس د واک نه لرې شي، دا حل لاره وه اول به ما د غږ پورته کړی وو. ولې موږ چې ګورو حل لاره دا نه دی چې څوک لاړ شي او بدیل باید موږ ولرو. تنها په دې باندې نه کېږي چې موږ ووایو چې فلانی د صحنې نه وځي یا خصوصا جمهور رئیس ته د صحنې نه وځي. د دې ترڅنګ باید موږ او تاسې الټرناتیو ورته وړاندې کړو، څنګه ولاړ شي، څوک باید راشي، کومې لارې نه باید لاړ شي، د واک نه لرې شي. دا هغه سوالونه دي چې باید ځواب راکړي. نشي کېدلی چې د کودتا لارې نه موږ حکومتونه دلته تغییر کړو او دا حق نوره هیڅ چاته نشته، ځکه افغانستان اوسنی نظام چې جوړ شوی دی دا نظام د یو اساسي قانون په بنیاد جوړ شوی. هغه اساسي قانون چې نه په منطقې کې ساری لري او زه په ډېر زغر ویلی شم چې موږ اساسي قانون په نړۍ کې هم ساری نه لري. هغه اساسي قانون دی چې د افغانستان نړیوال اړیکو د افغانستان داخلي کوم جوړښت چې دی، کوم جیوپولیټیکه او د افغانستان کوم جغرافیک جوړښت چې دی، دلته د قومونو تنوع چې دی، دلته په افغانستان کې د مذهب مسایل، دا ټول هغه مسایل ورکې نغاړ شوي دي. د دې ترڅنګ د نور قوانین نه یو بیلګه جوړه شوې ده چې زه مطمئن یم چې که چېرته بل دیموکراسي نظام راځي د افغانستان اساسي قانون نه به استفاده وکړي. نو دغه نظام د اساسي قانون په اساس راغلی، په دې کې د اسلام مقدس دین ته ډېر احترام ورکړی شوی چې په نړۍ کې هېڅ اسلامي هېواد ته کې داسې مسایل د دوی په اساسي قانون کې خصوصا د اسلام مقدس دین او عقاید چې د خلکو د مسؤلیت د ژوند مسؤلیت مسله ډېره په زغر دور کې راغلی دی. همدارنګه د حکومت یا د دولت جوړښت دلته فقط دلته کوشش دا شوی چې تفکیک د قواو وشي او د دیکتاتوریت خواته د نظام لاړ نشي. نو د افغانستان حکومت یا په مجبور کې دولت جوړ شوی دی، دا داسې یو دولت جوړ شوی دی چې دلته تفکیک د قواو له جمهور رئیس په تنهایی هیڅ نشي کولی، نه ملي شورا په هیڅ شی په تنهایی کولی شي، نه اجرایه قوه. نو بنان دلته د نظام چپه کولو یا د چا د صحنې نه ایستلو په غیر دیموکراتیک شکل که چېرته نظام سقوط وکړي او دا د دولت دغه جوړښت چې دا اوس موږ لرو او په دې 11 کالو کې یا په دې 11 کالو کې چې را یو څه حده پورې 2001 څخه را په دې خوا جوړ شوی دغه یو دولت چې مثلا موږ وزیران لرو، کابینه لرو، ولسي جرګه لرو، مشرانو جرګه لرو، ولایتي شوراګانې لرو، ولایتونه لرو، په ولایتونو کې بیا بیل بیل معرفونه بیا تقریبا تر یو څه حده پورې تر مرکزه پورې نښتي، یعنې په تمامه معنا به هغسې نظام نه وي لکه څنګه چې ضرورت دی، خو بیا هم یو کلیشه یا اسکلیټ جوړ شوی دی. که چېرته دغه اسکلیټ یا دغه نظام سقوط وکړي څه بدې پیښې به رامنځته شي؟ ګورې د نظام سقوط ما درته ویل چې د اساسي قانون سقوط دی. اساسي قانون د افغانستان جغرافیه مشخصه کړي، اقوام مشخص کړي دي، تفکیک د قوای مشخص کړي دی، هغه عقاید او هغه تاریخ د افغانستان چې د خلکو عقاید، عنعنات او کلتور دا ټول په دې اساسي قانون کې دي. نو دا د اساسي قانون نو خدای نخواسته افغانستان به سقوط کوي، افغانستان به د جغرافیې په مخ نه وي. نو زه فکر کوم که چېرته دوی د نظام فکر وکړي، راځو د حکومت ته، زه فکر کوم دلته د دې بحث ځای نشته چې یا جمهور رئیس د ثاني نه لاړ شي، د جمهور رئیس د ثاني نه وتل په داسې شرایط کې هغه په اساسي قانون کې ډېر په واضح توګه راغلي چې هغه ملي خیانت دی یا د سلب د ناعلاجه مرض باندې اخته کېدل دي. فکر کوم جمهور رئیس په ډېر ویاړ سره زه ویلی شم چې موږ جمهور رئیس چې اوس جلالتمآب ډاکټر صاحب اشرف غني دی، بېساری دی د تاریخ په افغانستان کې د کومې قربانۍ او کوم منډې تر چې د افغانانو لپاره کوي او کومه مطالعه چې د افغانانو نه ځای لري او تر اوسه پورې په دې جنګي شرایطو کې تاسو وګورئ بحث اساسي دا دی چې په یو جنګي شرایطو کې د ملک پرمختګ لپاره چې کوم کارونه په دې څو کالو کې وشول د ده په موجودیت کې او هغه کومې ناخوالې چې د تېر حکومت نه دلته راپاتې وې چې هغه نه تنها قانون ستاني، فساد، مخدره مواد،
زورګویي ډلې ټپلې رامنځته کېدل وو هغه ټول سره د لاس او ګریوان دي او بیا هم نه تنها افغانان دا وایي بلکې نړیوال ټولنې هغه چې ریسرچونه کوي په مختلفو برخو کې دغه نظام په مختلفو برخو کې د کامیابی او د پرمختګ په خاطر روان دی. یو شمېر خلک دا دعوا کوي تاسو د یو شمېر پروژو یا اقتصادي یا پرمختللي کارونو یادونه وکړه یو شمېر دا خلک دا دعوا کوي هغوی وایي چې دا د دې ولسمشر یا د دې نظام لاسته راوړنه نه ده بلکې دا د تیر حکومت لاسته راوړنه ده دوی دا پوره کړله نو دا چې دوی په دې باندې افتخار یا ویاړ نه کوي چې موږ دا کارونه ترسره کړل ستاسو من حیث د ولس استازي په ډول باندې دا په ټوله دنیا کې مروجه ده چې یو مخکنی حکومتونه کارونه پیلوي او وروستني حکومتونه یې تصمیم سرته رسوي او هغوی ته ورځي تاسو چې هم په بهر کې لیدنې کړي د بهرنیو چارو د په ولسي جرګه کې د بهرنیو چارو د اړیکو مسؤل یاست دغه نظر ته په کوم نظر باندې ګورئ دا خلک موږ څنګه کولی شو دوی ستاسو له نظره چې ورته ووایي چې دا په ټوله دنیا کې مروج ده یو کوم یعنی مثلا دا دلیل د دوی لپاره سوخه دی چې وایي او همیشه په یو دولت یا نظام باندې نیوکه کوي آیا دا احساساتي برخوردونه دي که دا علمي دي؟ خیر زه فکر کوم چې موږ به احساساتي برخوردونه ورته ووایو یا به په دې شکل ورته ووایو چې د یو عقدې له مخې دي زه به یو څو مثاله درته ووایم دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د یو داخلي کورنۍ جګړې نه راووتو او اساسي قانون جوړ شو او یو نظام جوړ شو چې دې کې خامخا د تیر ولسمشر جناب کاظمي صاحب رول هم د نظر نه شو غوړولی هغه مثبت پوینټونه باید ووایو ولې منفي پوینټونه هم ډېر وو چې د ډالو ټاپلو یا د ناقضین د حقوقو بشرو ته دومره وخت ورکول او په نظام کې هغوی ته ډېر لوی سهم ورکول فساد ته وده ورکول حتی حمایه کول فاسد سړی د محاکم او څارنوالۍ نه حمایه کول دا یو بحث کې موجود دی راځو مشخصا تاسو سوال ته زه دوه مثاله وایم د سلما بند واقعا صحیح خبره ده د کانسې په وخت کې شروع شوی ولې ولاړ وو اساسي ټکی دا دی دلته دا خصوصا د افغانستان لویه ستونزه چې خصوصا ګاونډي یوه برخه د دې جګړې چې ده د اوبو مسله ده د اوبو مدیریت مسله ده کوم څه ژمنه چې جمهور رئیس د اوبو مدیریت لپاره لري د فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې موږ نه لرله داسې د سلما بند اساسي سوال دا دی چې ولې بند شوی و کار یې ولې په ټپه ولاړ و جمهور رئیس ښاغلی اشرف غني چې راغلو اولین کار چې وکړو د سلما په بند باندې کار شروع کړو چې تمام یې هم کړو او دغه د دویم پاس باندې هم په ډېره جدیت سره کار روان دی د شار او عروس بند باندې هم د اوس په ډېر جدیت سره تاسو په اخبارو کې ګورئ چې کار روان دی د اوبو مسله زه ځکه یادوم چې اوبو مسله هم اقتصادي نه تنها د انرژي تولید خبره ده چې دلته موږ صنعت پیاوړی کېږي ولې زراعتي بحث هم دی چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو دلته د بندو سره خامخا ځمکې خړوبېږي چې هغه په هر برنامه کې شته د دې نه سوا د ټاپي پروژه ده اساسي خبره دا ده چې په دې نظام کې چې کوم کار وشو تیر نظامو مطلقاً د افغانستان په خپلو پښو درولو دپاره هیڅ برنامې نه لرلې تاسو وګورئ چې افغانستان متکي مطلق په پاکستان باندې و هم پاکستان نه واردات کول هم پیسې ورکولې تاسو په اروپا کې ژوند کوئ چې کوم هیواد چانه پیسې راوړي او د دوی نه محصولات اخلي هغوی ته ډېر په قدر سترګې ګوري ډېر فسیلیټیګانې او امکانات ولې پاکستان به موږ باندې د فشار اله دا وه چې لارې به را باندې وتړلې نن افغانستان د هغه حالت نه وتلی دی د پاکستان د فشارونه یا د پاکستان نه هغه اړتیا چې د پاکستان ته وه هغې اړتیا نه راوتلې دی اوس سیمه ییزه شوې ده خپله د ریل فصلې په افغانستان کې راتېرېدل په اوبو باندې سرمایه ګذاري کول د ټولو نه مهمه موضوع په افغانستان کې د ما په نظر دلته موږ درې ګونې قواوې لرو متاسفانه درېګونو قواو کې ستونزه شته دی چې واضح توګه ووایو که چېرته یوه قوه د موږ یا مقننه یا قضایه یا اجرایه قوه سمه وای د نظام کې به ډېرې ناخوالې کمې وي ولې توجه قضایي قواو ته شوې دی کوم قضایي سیستمونه چې اوس رامنځته شوي دي او په راس کې چې کوم خلک راغلي دي جناب لوی څارنوال صاحب امیدي صاحب فاکترین شخصیت په څارنوالۍ کې ورغلی دی هغه یو برنامې جوړې کړي دي چې تقریبا ډېر زیات د فساد مخه په څارنوالۍ کې په قضایي قوه کې همداسې رنګه د افغانستان د سترې محکمې رئیس صاحب علیمي صاحب فاکترین شخصیت را پیدا کړی دی او نن تاسې ګورئ په سترې محکمې کې فساد
کچه ډیره ټیټه شوې ده. تاسو باور وکړئ زه یو مثال درته وایم. یو قاضي صاحب ما ملګری و و یو ځکه رئیس شوی یم وای ټلیفون راته وشو چې فلاني ځکه ته رئیس شوې. یعنی تقریبا 2000 پوسټ په یو ورځ نه اعلان شول. دې باندې کار کېدو هیڅوک نه پیدل چې څوک چې ته مقاضي یو سیستم جوړ شوی دی. دا هغه څه دي چې تر دې وخته پورې په دې نظام کې باوجود دي چې ستونزې او جګړه وه. که چېرته حوصله لرئ زه یو بل مثال درته وایم. کله چې جمهور ته ورسېدو د ډیره توجه خپل امنیتي ارګانو ته وکړو. ما هیڅ وخت یاد نه وځي چې جمهور رئیس پکتیا ته راغلو، په پکتیا کې سرباز متوجه شو چې جمهور رئیس امام ماش نیم کا د نیم ماش نیمه وسله راته وخت ما ته وسله راکړه. نن د الحمدلله موږ امنیتي قواوې نه تنها چې سپکې وسلې لري، نن تاسو تیر ورځ هم ولیدو چې 15 هلیکوپټر یو کڅالور هلیکوپټر او بخي جنگي تیارو امریکا اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یو اعتماد رامنځته شوی دی. هوایي قوا مرور په خو درېږي، زمالي قوایم په خو درېږي. یعنی امنیتي برخه جمهور رئیس حل کړې ده. وروسته د دې نه چې متعدد کانفرنسونه نړیوال وشول، کابل کانفرنس وشو، هغه ژمنې چې د موږ امنیتي ادارو سره وشوې چې بیا مې رئیس جمهور ولیدو، رئیس جمهور وایي چې زه اوس اقتصادي برنامو ته وزګار شوی یم، امنیتي ادارو مې په پښو ودرولې دي، دوی تمویل مې پیدا کړی دی د 5 کالو دپاره. نو زه ستونزه نه لرم. نور ابو خپل وزیر صاحب دفاع لوی درستي صاحب دا کار مختلي. زه اوس اقتصادي همغې ورځې نه چې د دې مسایل نه راخلا شوی په اقتصادي برخه کې دای کار کوي. لاسته راوړنې فوق‌العاده دي. دې نه باید هېڅوک سترګې پټې نه کړي چې دغه لاسته راوړنې د موږ جمهور رئیس باندې خاورې واچوو. په اقتصادي برخه کې همدارنګه تاسو وګورئ چې خپل توازن د افغانیو د خارجي پیسو په مقابل کې تاسو نن د پاکستان کلدار وګورئ، بعد وجود چې ډیر غښتلی ملک دی او پیاوړی اقتصاد لري، فابریکې لري او همدارنګه قوي زراعت لري، ولې د هغوی کلدار 100 ته رسېدل، ولې افغانۍ تقریبا همغه خپل حالت کې دی، یو څه به پورته شوي وي. زه فکر کوم چې په اقتصادي برخه کې او لاسته راوړنو په برخه کې په دې جنگي شرایطو کې موږ حکومت یا موږ حکومت به په مجبور کې وایو چې په راس کې جمهور رئیس دی واقعا په ټولو برخو کې کومې لاسته راوړنې چې لري د بېنظیرې دي. د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې. موږ د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په پاره باندې انلاین لاریون شروع کړی دی چې دغه لاریون نن لومړی ورځ ده. دا لاریون به د جنوري د اول تاریخ نه تر د 8 جنوري پورې دوام لري. په دې په لومړۍ 3 ورځو کې به موږ د بیلابیلو سترو شخصیتونو، ملي شخصیتونو، د ولسي جرګې د استازو او نورو مخورو سره مرکې کوو او د راتلونکي 3 ورځو بیا په نورو برنامو باندې خبرې کوو او موږ به انلاین راځو. کوم ملګري چې نوي راغلي که د مجلي صاحب څخه د انلاین لاریون په اړه پوښتنې لري او په دغه برخه کې کومه تقاضا لري یا کوم سوال لري، مهرباني وکړئ. موضوع زموږ انلاین لاریون دی. د نورو پښتنو څخه جدا معذرت غواړو، بخښنه غواړو او هیله لرو چې هر هغه ملګري چې بېمانه کومنټونه کوي یا پوسټونه کوي لا کلن د موضوع حرمت وساتي او د ټولو هغه ادبي اصول او اسلوب له مخې نه مشرانو ته بې احترامي ونه کړي. دوی زموږ مشران دي، دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي. ما ویلې چې زه د هغې خبرې شاهد یم چې په 2015 کې په همدغه وکیل صاحب باندې حمله وشوه او د کورنۍ نږدې غړي وفات شولو. زه په کابل کې وم. همداراز نوموړی وکیل صاحب یو د هغه اساسو څخه دی چې په زغر دی په پارلمان یا ولسي جرګه کې د زموږ د مظلوم ولس اواز پورته کړی دی او زموږ د ولس سره په همیشه په ملي مسایلو کې ترڅنګ ولاړ دی. که تاسې د انټرنیټي لاریون په برخه کې کومه پوښتنه د وکیل صاحب څخه لرئ، مهرباني وکړئ په زغر دا تاسې کولی شئ د وکیل صاحب څخه د انټرنیټي لاریون یا د هغه لاریون چې موږ د انټرنیټ د جال یا شبکې په مټ باندې پر مخ باندې بوزو، زه او زما ملګري په ګډه سره بوزو. مهرباني وکړئ د ده نه پوښتنه وکړئ، د ده څخه توضیحات غواړئ، په همدې باندې رامنځته شئ. دلته یو تعداد خلکو سلامونه ذکر کړي دي او ویلي دي چې یو تعداد خلکو په تاسې ویاړلي دي وکیل صاحب او ویلي دي چې ویاړو په تاسې باندې زنده‌باد وکیل صاحب او مختلف دغه کړي دي. دلته یو ښاغلي حزیب الله جان ناصري صاحب لیکلي دي چې زما پوښتنه د وکیل صاحب خدا ده چې دا بعضې وکیل صاحبان د اوسني نظام ملاتړ نه کوي، آیا دا به دا نظام خراب نه کړي؟ ټولو دوستانو ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دوی نه مننه کوم کوم عزت چې موږ ته راکوي، خصوصا تاسو نه. ناصري صاحب په ځواب کې به ووایم چې د افغانستان حکومت خصوصا جوړښت یې داسې دی، مخکې مې
توضیحات درکړل چې دلته د دې نظام د اصولو په اساس یا اساسي قانون په اساس هیڅ زورواکي نشي کولای چې دلته مسله د کودتا رامنځته کړي یا غیر قانوني څه مسایل رامنځته کړي. د دې ترڅنګ یو څه چې واقعیت دی باید ووایو، واقعیتونه ولسونو ته ووایو. دغه کې داسې نه ده چې تنها د افغانستان حکومت یا د موږ خصوصا د موږ ملي اردو ملي امنیتي ادارې تاسې به تېره ورځ د شمال د قل اردو اعلامیه هم لیدلې وي چې دوی د هر راز حرکت لپاره دوی تیاری لري او د هر زورواکي په مقابل کې فقط دوی امر ته انتظار دي. یعنی د نظام ساتنه دلته مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ موږ سره نړیوال ژمنې دلته شته، دلته نړیوال قوتونه موجود دي. د دوی په موجودیت کې هیڅوک حق نه لري، چاته حق نه ورکوي کېږي چې د افغانستان د اساسي قانون یا د نظام په ضد دلته غیر قانوني کړنې ترسره کړي. خبره دا ده چې په نړیوالې قوتونه چې دلته راغلي هغوی یوه دنده نړیواله دنده ده چې دا نظام او د دې اساسي قانون دفاع وکړي. راځو وکیل صاحبانو ته یو شی چې باید موږ ډېره پراخه حوصله ولرو. پارلمان د جهر او بحث ځای دی او دلته تنوع د افکارو موجوده ده. خلکو نمایندګي خلک کوي، هغه څه چې خلکو غوښتنه دی باید وي کې خلک، او دا باید په دې معنا موږ ونه بولو چې دوی خدای نخواسته یا د افغانستان د نظام سره په ټکر کې دي وي به حکومت سره طبیعي خبره په ټولې نړۍ کې اپوزیسیون د دې لپاره ناسته چې حکومت څنګه د پښو نه وغورځوي ځای ناستی واوسي. موږ دا ما یوازینۍ هیله همیشه دا وه چې موږ په افغانستان کې یو قوي اپوزیسیون ولرو. نو متاسفانه تر اوسه پورې موږ قوي اپوزیسیون نه دی درلودلی په افغانستان کې. هر وخت چې افغانستان قوي اپوزیسیون پیدا کړو تاسې بیا هغه وخت کې باور باید بیا په دې موږ او تاسې وکړو چې دغه نظام په ښې لارې طرف ته روان دی. دیکتاتوري به دلته نه وي، دلته به یو مسؤلیت پذیري وي. که چېرته موږ په تېرو 10 کالو کې یو قوي اپوزیسیون په افغانستان کې لرلی، دغه ناخواله چې د دې نظام نه راپاتې دي دا به نه وای. نو نصیري صاحب ته زه ډاډ ورکوم اول دا چې باید موږ او تاسې زغم د هرې خبرې په ډیموکراسۍ په چوکاټ کې ولرو. ولې راځو دې ته چې متاسفانه ووایم چې تر اوسه پورې په پارلمان کې داسې ځواک نشته دی چې هغوی وکولی شي چې یو تهدید نظام ته شي. حتی موږ یو قوي اپوزیسیون هم اوس نه لرو. بعضې کسان دي هغې باندې که چېرته موږ داسې یو نوم کېدو چې هغه ابن الوقت خلک دي او دغه خلک متاسفانه او مختخور شوي دي، نظام ته یو تهدید کړی دی، بیا یو څه ورکول شوي دي. دوی په مغه فکر باندې اوس هم روان دي او دغه ژمنه د جمهور رئیس چې هغه خو اصلا تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي د لوی څارن وصلی د محکمې نه چې هغې د چا شفاعت کړی وي د کوم مجرم یا د فاسد، او دای به هیڅ وخت فاسدونو ته حق ورنه کړي. هغه څوک چې زورګوی دي او غواړي د نظام د تهدید لارې نه لکه پخوا حق بیا اخیستو، نو دغه حق ورکول په دې نظام کې د جمهور رئیس اصلا په فکر کې دا خبره نشته. نو زه دوی ته اطمینان ورکوم چې هیڅ نوع مشکل به نشته. دغه پړاوونه دي د ډیموکراسۍ پړاوونه وګورئ، یا په افغانستان کې جګړه ده یا تنوع د افکارو ده. تر اوسه پورې هغه ډېر مهم شی چې ده موږ په افغانستان کې متاسفانه سیاسي پراخ بنسټه سیاسي احزاب نه لرو چې هغوی پارلمان ته راشي او پارلمان کې د دوی جایګاه د دوی نظر دلته یو متحد نظر ولري. تر اوسه پورې نشته. موږ ولې زه هیله دا لرم چې هم موږ اپوزیسیون ولرو په راتلونکي نوي پارلمان چې راځي یو قوي اپوزیسیون ولرو چې دا د وطن په خیر دی، د ډیموکراسۍ په خیر دی، او د دې ترڅنګ قوي سیاسي احزاب، واقعي احزاب، نه جنګي احزاب چې په جنګ کې راته پیدا شوي دي او په جنګ کې رهبران راته روزلي دي او په جنګ کې رهبران راته معرفي کړي دي. او د دې نه ټولو نه بده خبره دا ده څوک ورباندې خفه نه شي، هغه رهبران چې د ایسای د سیوري لاندې د ایسای له طرفه موږ ته معرفي شوي دي، دا د افغانستان په درد نه خوري. د هغې ورځې په خاطر چې موږ واقعي رهبران په افغانستان کې ولرو چې هغه د خلکو د منځ نه راپورته شوي وي او د خلکو په منځ کې ووځي، نه دا چې په پاکستان کې راپورته شوي وي هلته یې جګړه د نظام پر ضد کړې وي او د ایسای تر سیوري لاندې مرستې اخیستې وي او ایسای بیا موږ ته تاسې وګورئ یاد ونه باسئ چې موږ ډېر قهرمانان په پاکستان کې شهیدان شول چې هغوی سره ملي برنامې وې، د افغانستان ملي فکر ورسره و. نو دغه کوم حالات چې اوس په افغانستان کې روان دي تر ولسي جرګې وکیلانو پورې هغه متاسفانه هماغه چالشونه دي چې
چې د مغزینه راته پیدا شي او تر اوسه پورې د ولس سره لاس او ګریوان دی. اګله ورتل صاحب ته یو تعداد ملګرو د امنیت په برخه کې پوښتنه کړې ده او همیشه دا شوي دي چې ویل شوي دي چې کله مثلا په جلال آباد کې پرون په مکه خان هدیره کې په جنازې باندې برید وشو، بل ورځ کابل کې برید وشو، یا مثلا په نورو سیمو کې مستقیم وسلوالې ډلې چې دي هغه یا اختطافچیان دي هغې دي. خو کله چې دا واقع راپورته شي نو خلک مستقیم په ولسمشر یا په وزیرانو باندې یا په پارلمان باندې تور تړي چې دوی وایي چې دا ولسمشر د دې صلاحیت نه لري چې د امنیت راولي، دا باید استعفا ورکړي. آیا مثلا په امنیتي ستونزه کې غټه ستونزه چیرته ده چې موږ وکولی شو دغه ځوانان چې د انټرنیټي لاریون له مخې نه دلته غوږ نیسي او دوی په دې باور شي چې ستونزه اصلي ستونزه چیرته ده چې د هماغې ستونزې ته یې پام واوړي، نه دا چې د نظام په سقوط کې د حل لاره ولټوي. ستاسې په نظر باندې دغه ځوانان کوم خواته فکر وکړي چې د امنیت نشتوالی د چا پورې تعلق لري، څوک د دې مسؤل دي، نه دا چې یو ولسمشر یا نظام باید سقوط شي؟ اول خو زه دا وایم چې ولس چې څه وایي یا ولسونه چې کوم غږ یا د جمهور رئیس په ادرس راپورته کوي یا د پارلمان، باید موږ په ډېر پراخه سینه دا ومنو او د دوی نظرو ته باید ارج کیدو او د دوی نظرونه باید ځان سره واخلو، دا نه چې د دوی په اصطلاح خوله ور وګرځو. ولس په ډېر بد حالت کې دی، ولس په مظلومیت کې دی. دلته یو جنگي جنایت په افغانستان کې روان دی، لکه تاسو د ننګرهار پرون پیښې یادونه وکړه. عام ولس دلته قرباني کېږي بدون د دې نه چې یو توجیه ولري د دوی د قرباني یا د دوی د شهیدولو یا د زخمی کولو. اصلا توجیه نشته، نو ولس مجبور دی چې خپل غږ وباسي او په دې کې باید موږ ډېره پراخه سینې نه کار واخلو او باید ومنو. راځو دې ته چې که زه ووایم چې په دې کې ولس هم خپله مسؤلیت باید ولري، دا هم باید د نظر نه ونه غورځوو. تاسې په اروپا کې ژوند کوئ، په اروپا په امنیت کې پولیس دومره رول نه لري لکه ولسونه چې لري. نو موږ هیله د ولسونو هم دی چې په حکومت باندې باور وکړي او د حکومت تر څنګ ودرېږي، د امنیت په راوستلو کې چېرته ولسونه موږ سره همکار شي. زه فکر کوم چې د نیوکو ځای به ډېر کم شي. دا تنها جمهور رئیس ته متوجه یا پارلمان ته باید متوجه نه وي یا حکومت ته. موږ ټول په شریکه، ځکه دا دښمن شریک دښمن دی، او که چېرته موږ ووایو چې جمهور رئیس په دې پیښو باندې خوشحالیږي، خو زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت هره پیښه چې کېږي موږ تاسو نه دی ډېر په دردېږي. دی ډېر هره ورځ د افغانستان د مختلفو ځایونه راپورونه د تقریبا باندې ډېر زیات فشارونه دي، روحي فشارونه لاندې هم دی دردونو. همدارنګه ولسي جرګه باوجود دی چې ولسي جرګې باندې انتقادونه شته او دا د ولس حق باید انتقاد ولري او موږ یې منو، ولې ولسي جرګه هم د دې دردونه خالي نه دی، د ولس درد ورسره دی. حل لاره دا دی چې موږ ولسونه د حکومت سره یا خصوصا د امنیتي ادارو سره لاس ورکړو او په ګډه د امنیت د راوستلو لپاره باید موږ ولرو. ډیرو ملګرو بیا سلامونه وړاندې کړي او تاسو ته احترامات وړاندې کړي دي. د بیا افغان پاڼې ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی او یو شمېر ملګرو ویلي پوښتنې کړي دي چې یو تعداد پوښتنې چې دي زموږ د موضوع سره سر نه خوري، ترې تېرېږو او د هغوی څخه بخښنه غواړو چې هغه پوښتنې ما مخکې یادورې وکړه چې د دې موضوع د انټرنیټي لاریون په اړه باید ستاسې پوښتنې وي. ولې یو تعداد ملګرو چې دي هغوی پوښتنې مطابق د دغه زموږ د نننۍ برنامې مطابق دي چې هغې کې سعدالله نیازي ورور پښتونیار صاحب یو پوښتنه کړې ده چې موږ باید څه وکړو، او دویمه پوښتنه د خشکي صاحب رومان خشکي صاحب ده چې موږ څه وکړو چې د دغه پردیو ملکونو د غلامانو څخه نجات یا خلاصون پیدا کړو. ستاسې په نظر باندې ځوانان یا مثلا دغه انټرنیټي لاریون چې موږ پر مخ په لاره اچولی دی، دوی باید په دغه 8 ورځو کې د کوم برنامو څخه استفاده وکړي تر څو پورې چې هغه هدف چې زموږ ټول ولس ټول استازي رښتیني استازي غوښتنه لري هغې ته ورسېږو. بیا هم ټول دوستانو سلامونه ته او د دوی نیک نظرونو ته احترام او مننه کوم او سلامونه وړاندې کوم. اساسي بحث دا دی چې باید مسؤلیتونه ټول په خپلو برخو کې واخلو او هر څوک په هرې برخه کې باید ځان مسؤل وبولي، خصوصا د امنیت په راوستو کې، د فساد په ورکولو کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه د افغانستان لپاره دسیسې په بهر کې خصوصا په پاکستان کې دا جوړیږي او په پاکستان کې هم
په ملکی ادارې کې نه دي، ولس د پاکستان موږ سره همکار دی، موږ سره خواخوږی دی، ولې استخبارات او دوی پوځیان چې دي ټولې ستونزې د هغې ځینه راولړېږي. هر څوک تر وسه پورې پړ دی، موږ او تاسې عامه اصطلاح دی، نو تر وسه پورې هر څوک اوس لکه تاسې چې نن مسؤلیت پذیري کړې ده، د لاریون مچوله چې ډېر ګټور دی، همدغه تاسې په وس کې وو، د لرې ځینه د بلجیم نه شاید یې نور د ټولو نه ښه خبره دا ده چې زه به یو خبره د ډاکټر صاحب نجیب د تېر رئیس جمهور درته راواخلم. یو څوک ورغلی و، دته یې مبارکي ورکړې وه چې دغه د حکومت د ورځ په ورځ پراخه کېږي او ساحې د کنټرول لاندې کېږي او د حکومت د حاکمیت ساحه دې لویه کېږي. دا ورته خندېدلی ووایي چې حاجي صاحب قربان ما نه غرونه پکار دي نه دشته، ما 1 متر ځای پکار دی. هغه ویل چې 1 متر ځای څه دی؟ وایي هغه مې کلاس ته راشي مشکل مې حل کېږي. وایي منبر دی. نو موږ توجه د نظام باید منبر ته ډیره وشي، ولسونه ځکه د منبر نه ډیر متاثره دي، نو موږ په علماو باندې غږ دی. لکه نن دې وختو کې چې موږ جید علماو ډیر په جرأت سره انتحاري حملې نفي کړي دي او د دښمنانو کار یې بولای دا د اسلام او د انسانیت نه لرې یادونه کړې ده. نو دغه یو جرأت، اخلاقي جرأت باید هر څوک ولري، هم اسلامي هم افغاني هم انساني. نو د منبرونو لارې نه، د هرې وسیلې لارې نه چې موږ کولی شو تر څو هغه مرور ورونه ورته وایو، هغه مخالفین ورونه ورته وایو، ځکه دوی یو نه استفاده کوي. ماشومانو له تاسې یو وخت مخکې دلته یې موږ کور څنګ سره په ششدره کې انتحاري حمله وکړه. تاسې باور وکړئ چې هغه انتحاري و یو ماشوم و. نو ما هغه ماشوم دپاره هم سترګې کې اوښکې راغلی چې ولې موږ یو ماشوم دوی استعمال کړلی شي په داسې حالاتو کې. حتی په هغو مور و پلار باندې مسؤلیت متوجه دی هغو ته چې خپل اولادونه چې مدرسو ته استوي باید پوښتنې وکړي چې دوی په څه اخته دي هلته یا درس ته یې چا استوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ په هره برخه کې ټول مسؤلیت واخلو او دا ستونزه د ټولو ستونزه ده د امنیت. نو په دې کې د علماو نه، د کورنۍ نه، دوستانو، خصوصا تاسې د ځوانانو یادونه وکړه. ځوان نسل ته د وطن سترګې وي، همیشه په تاریخ کې په ټولې نړۍ کې ځوان نسل ته ځوان نسل په ځای د دې چې موږ لاړ شو خرافات طرف ته، په ځای د دې چې موږ تعصباتو طرف ته لاړ شو، لامل وهو چې وملیدل چې ګټه نه لري غیر د تاوان هر چا ته د دې تعصباتو د دې مسایلو تاوان ورورسکو په دې هغه کې. نو یو ملي دریځ ځوانان غوره کړي او د دې ملي دریځ تر چتر لاندې هغه کومې ستونزې چې دي هغې ته هغه مبارزه وکړي چې هغه د په واس کې وي. بیا هم د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوو. څوک چې تازه راغلي دي او موږ سره شریک شوي دي، ویډیو شیر کړئ. دا زموږ د لاریون یو له هغه غوښتنو څخه چې تاسو څومره ویډیو شیر کړئ، څومره خلک یې وګوري، نو هغومره به ډېر خلک زموږ خبرو ته غوږ ونیسي او زموږ نظر ته به راشي. موږ سره د نن ورځې د لاریون په لومړۍ ورځ باندې د افغانستان په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ښاغلی ګلباچا مجیدي میلمه دی. د یو له هغه سترو سیاستمدارانو څخه دی چې همیشه یې د افغان ولس او د افغان ولس د دردونو خبره کړې ده. تل یې دا خبره کړې ده. ما مخکې په خبرو کې یادونه مو کړه چې د پارلمان کې په واضح ډول باندې ویلو چې یو تعداد خلک غواړي په زور او بدماشۍ باندې په پارلمان باندې واک ولري. نو په دغه خبره د دې معنا ورکوي چې دا د افغان ولس د حاکمیت او واکدارۍ طرفدار وکیل دی. نو په همدې خاطر موږ لومړی وخت همده ته ورکړو. راځو ځینې پوښتنې بیا هم ځینې ملګرو کړي، سلامونه یې وړاندې کړي وکیل صاحب تاسې ته او ملاتړ څرګنداري ورکړی دی. یو تعداد خلکو ښاغلی خان افغان ستاسې پوښتنه موږ واخیستله، ستاسې پوښتنه چې د شخصي ده او موږ هیله لرو شخصي پوښتنې موږ تکرارا دا خبره وکړله. ځینې خلک چې په خپل کومنټونو کې ادبیات نه مراد کوي، اخلاقي نورمونه نه مراد کوي، نو زموږ د هغوی د پوښتنو د لیدلو نه ده چې د لوستلو جرأت هم نه کوو. هر څه چې دلته دي تاسې باید د یو پالیسۍ له مخې نه موږ سره دلته لاړ شئ. دلته د ځینې خلکو موږ دا وطن د ټولو خلکو دی، لکه وکیل صاحب هم ویلي دا د تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن د ټولو خلکو دی. هیڅ قوم په بل قوم باندې نه د برترۍ حق لري او نه د سپکاوي حق لري. او یو تعداد خلکو دلته د ځینې قومونو ته د سپکو الفاظو استعمال کړي. هیله ده چې د دې څخه تاسې خودداري وکړئ. زه بیا د وکیل صاحب څخه یو دوه پوښتنې راخلم د خلکو چې یو خالد ابراهیم برمل ورور دی، ابراهیم ورور یې کړې ده او بله حکمت الله ظهیر ورور کړې ده. هغه لیکلي خالد ابراهیم ورور لیکلي دی چې موږ
څنګه خپل ملاتړ ته عملی بڼه ورکړو ترڅو اوسنی نظام قوت او انرژي واخلي او د سقوط څخه یې مخه ونیول شي. دا د خالد رور پوښتنه ده. حکمت الله ظهیر رور بیا چې د نظام پر مخالفت باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې تاسو د نظام د ملاتړ خبره کوئ. کوم نظام؟ موږ نظام لرو. دواړه د یو بل ضد پوښتنې دي. مهرباني وکړئ صاحب. ابراهیم رو ته به اول ووایم چې د کومې لارې نه موږ کولی د دې نظام ملاتړ وکړو. ښه مثال د تاسې دغه لاریون دی چې په لاره ما اچولی دی، دا یوه بیلګه دی. ما مخکې هم وویل چې د هرې ممکن لارې نه باید د دې نظام ملاتړ وشي. دا د افغانستان په خیر دی او د دې وطن د ولس په خیر دی. راځو د بل ورور چې کوم نظام، زه فکر کوم چې یو خو زه غواړم تاسو ته یو شی ورور جان ووایم چې اکثره وخت چې زه کوم پوسټ کوم هم بعضې خلک دي متاسفانه ملامتوو بې نه هغوی به همدومره پوهه وي، ښکنځل هم چاته کوي، بد رد هم وایي. اصلا یادوي ما د دې خلکو ښکنځل یادول هم دوی ته یو نوه هغه چانس ورکول دي. اصلا دوی باندې باید موږ فکر هم ونه کړو چې هر څوک هغه د دوی اخلاق او اسلامیت او هغه پورې انسانیت پورې اړه لري. راځو بحث د دې دی چې د دې ورور ډېر ښه سوال کړی دی چې د کوم نظام. زه فکر کوم چې اول د نظام بحث دی، بیا د حکومتدارۍ نظام. هغه نظام دی چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس جوړ شوی دی. هغه نظام دی چې د نړۍ په دې قانون اساسي کې اول ماده دا ده چې د افغانستان دولت د درې ګونو قواو نه جوړ شوی دی او د افغانستان اسلامي جمهوریت چې اسلامي ورته راغلی. دویمه ماده د اساسي قانون کې په وضاحت سره ویل شوي دي چې هیڅ نوع قوانین او دلته کړنې د اسلام د مقدس دین خلاف دلته نشي ترسره کېدای. دا داسې یو نظام دی. دا داسې یو نظام دی چې دلته تفکیک د قواو رامنځته شوی دی. هیڅوک نشي کولی دلته دیکتاتوري ولري. د دې ترڅنګ په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق چې کوم مراعات شوي دي، دا زه فکر کوم ساری په نړۍ کې نه لري چې د دیموکراسۍ بیان چې شوی دی. بس په نظام کې نشته چې کوم نظام موږ ووایو. بس په موږ کې دی چې موږ د دې اساسي قانون د پلي کېدو لپاره څه کړي دي او د دې نظام د ساتنې لپاره څه کړي دي او کوم حکومت چې رامنځته شوی دی. ځکه اول لاس د خلکو سره چې ټاچ د هغه حکومت دی. دلته ستونزه په حکومت کې ده، نه په نظام کې ستونزه شته او نه په اساسي قانون کې چې دواړه یو شی دي. حکومت کې ستونزې موجوده دي، دا موږ منو ورور، ولې حل لاره دا نه ده لکه مخکې مو ویل چې موږ لاړ شو د نظام د چپه کولو لپاره چې حتی بل الټرناتیف هم موږ ورته ونه لرو، یو بل څوک هم ورته ونه لرو چې دغه ځای داسي. نو که چېرته خدای نخواسته دغه نظام بخښنه غواړم حکومت د منځه ځي، که بعضې حکومت وي یا په راج کې رئیس جمهور، زه فکر کوم د افغانستان د بل ناخوالو سره یو بل لوی ناورین سره به خدای نخواسته مخامخ وي. هغه بیا موږ راټول نشو کولی. ځکه تاسو اوس ولیدل په افغانستان کې چې په اساسي قانون کې د متمرکز حکومت یادونه شوې ده. تاسو نن ورځ په شمال کې ګورئ چې یو والي صاحب بدلیږي، د جمهور رئیس په حکم ولې هغه اطاعت نه کوي. دا معنی ده چې ته موږ متمرکز حکومت نه لرو د اساسي قانون. نن په افغانستان تقسیم ځکه ګاونډیان هر څوک د افغانستان د جوړښت نه منفي برخونه دوی ګټې اخیستلی شي. نو دغه نظام دی، دغه نظام اصلا سوال نه پیدا کېږي چې موږ په افغانستان کې چې د اسلام مقدس دین ته په اساسي قانون کې کوم ځای ورکړل شوی، د عربستان په اساسي قانون کې هم دومره ځای نشته. نو راځو دې ته چې دلته د نظام سوال پیښیږي. اصلا طبیعي خبر دی، د دې ورور هدف به د حکومت نه وي چې حکومت په جګړې کې دی. نو په جګړې حکومت کې دوی اوس هم خیر ښېګڼې خلکو ته وړاندې کوي. سړک غوښتنه خلک لري، روغتون غوښتنه لري، ښوونځي، ولې حکومت یو څه رسیدګي ورته کړې. ولې تاسو به ونه ګورئ چې په جګړې کې اخته نظام نه څوک غوښتنه ولري. افغانستان ولس ډېر ظهیر دی او ډېر ناچاره دی، لوږه دی، اقتصادي ضعف دی، نو دوی غوښتنې لري. ولې تاسو به بېلګه ونه ګورئ چې په یو نړۍ کې یو حکومت په جګړې کې، یو نظام یا یو دولت په جګړې کې اخته وي، یو ولس په جګړې کې اخته وي، نو هغه ولس به د حکومت نه د خیر ښېګڼې او بیا رغونې غوښتنه ولري. نو دوی د افغانستان ولس لري چې دا موږ منو باید ورته وشي، ځکه جګړه ډېره اوږده شوه. بحث د دې دی چې راځئ په فکر د دې چې موږ وشو
چې نظام را چپه کړو چې دا نور ناخوالي رامنځته کوي لکه تاسو چې د لاریون په مخکې اچولې د دې فکر پښو مثبت طرف ته فکر وکړو مثبت په خواته لاړ شو چې څنګه کولای شو د نظام اصلاح کو اول د نظام اصلاح لپاره باید موږ څه کولای شو من حیث ځوانان من حیث افغانان او بیا د دې نظام د دې حکومت یا د دې نظام د پایښت لپاره او د کلکولو لپاره موږ کولای شو زه فکر کوم دا فکر بخوي په ځای دي چې رنګېدو فکر وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د خپل سوالونو جوابونه د وکیل صاحب څخه اورېدلې وي د ویار افغان پاڼې درنو لیدونکو چې تاسو تازه راغلي یاست تاسو سلامونه او احترامات نن ورځ میلمه موږ سره د پکتیا د خلکو استازي په ولسی جرګه کې راغلی ګل پاچا مجیدي دی او زموږ د لاریون لومړی ورځ ده د جنوري اول تاریخ دی موږ او زموږ ځواني ملګرو فکر وکړه چې د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په پار باندې یو آنلاین لاریون چې پرته لدی نه چې ځینې خلک سرکونو ته راوځي موټرو خلکو او نوري انسانانو ته ستونزې پیدا کړي او یا هم په منځ کې بمونه والوزي شهادتونه رامنځته شي په آنلاین ډول باندې لاریون وکړو دا یو نوی نوښت دی او زه هیله لرم چې زموږ د بحث موضوع هم دغه لاریون دی چې موږ هر ورځ د ځینې لاریون شاهدان یو چې په هغې کې بمونه الوزي خلک د مشکلات پیدا کیږي او زموږ هیله هم د دوستانو څخه هم دا ده چې د نظام د حکومت په اړه د وکیل صاحب څخه پوښتنې وکړئ شخصي پوښتنو څخه موږ بیا معذرت غواړو دلته وکیل صاحب بیا هم ډېر ملګرو سلامونه او نیکې هیلې راوړاندې کړي دي او احترامات وړاندې کړي دي او ملاتړ اعلان کړی دی او بیا یو ملګري رشاد رو لیکلي دي چې د تذکیرو د ویش مسله آیا د تذکیرو د ویش مسله دا باید نن شروع شوې وي ولې شروع نه شوله او په دې د دې مخالف هغه دولتي ارګانونه چې د دې مخالف دي من حیث د ولسي جرګې دی یو وکیل چې دا قانون هم نور توضیح او توشیح شو ستاسو او یا زموږ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی چې د انټرنیټي لاریون له لارې نه موږ پکې په خپل غږ پورته کړو مننه ما سلامونه دوی ته ورسېږي سلامونه احترامات ټول دوستان ته وړاندې کوم اول به راشو بحث د تذکیرو واقعا نن باید شروع شوی وای ولې تر کومه ځای چې خبر یم د جمهوریت ریاست نه اول ورغلی دی چې دا پروسه به نن دپاره درول کېږي علت یې واضح دی سپین به سره غږېږو علت دا دی چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې مختلف نظریات 50 نفر وکیل صاحبانو د دې پریکړې پر ضد امضاګانې په ولسي جرګه کې ټولې کړې او د افغانستان سیاسیون اکثره په دې کې متحرک شوي دي چې باید دا ولې زه ما په نظر په دې تذکیرو کې په دې لیکنو کې هیڅ نوع ستونزه نشته زه فکر کوم جمهور رئیس به د دې لپاره وخت وغواړي او باید موږ پریکړې داسې پریکړې ونه کړو چې خدای نخواسته وطن بحران خواته لاړ شي ځکه د بحران ایجادول هم د دښمنانو لپاره چانسونه په داسې مسایل کې پیدا کیږي او هم هغه فرصت طلب خلک چې خپل واک د لاسه ورکړي یا خپل ګټې د لاسه ورکړي دي نامشروع ګټې البته وایي طبیعي خبره ده چې د داسې مسایلو لپاره هغه ورته پکې وحید وي پریکړه شوې ده د اساسي قانون په اساس د ملي شورا حق دی او صلاحیت دی دا پریکړه شوې ده راځو دې ته چې ولې وځنډېده د ملحوظات هغه د تاسو توضیح دي چې افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې باید ډېر په احتیاط نه کار واخیستلی شي او هر څه په تفاهم وشي د تفاهم لاره به حتما جمهور رئیس خپله کوي ولې بحث اساسي دا دی چې هغه دوستان چې نه غواړي تذکیرې شي زه فکر کوم د هغوی هغه منطق ډېر متواضع او په ځای نه دی د منلو هم نه دی په خاطر د دې چې په دې کې راغلي دي د افغانیت کلمه زه فکر نه کوم چې غیر د متاسفانه د فدرال سره نه د افغانیت سره څوک دلته ستونزه په افغانستان کې ولري یا مثلا د اسلام مقدس دین خبره ورکې راغلې ده د دې کې باید هیڅوک د دې حق ونه لري چې او نه به دا چا ته حق ورکړو ځکه اساسي قانون کې راغلي چې د اسلام ضد یو خبره وکړي په تذکیرې کې راغلي من حیث یو مسلمان ودلیږي چې د خلکو غوښتنه وه دا څه چې راغلي د خلکو غوښتنه دي راځو د ملیت مسلې ته ملیت مسله دلته ملیت متاسفانه په افغانستان کې هم د اوس نظام چې ده په ملیتونو ویشل شوی دی په اساسي قانون کې هم راغلي دی چې حکومتونه چې جوړېږي په دولت چوکاټ کې جمهور رئیس سپارښتنه شوې ده چې د افغانستان د قومونو د تناسب په اساس په حکومت کې باید د هغه مسایلو ته چې قومونه یې لري هغوی ته باید توجه دی وکړي یعنې د قومونو د تناسب په نظر کې نیول سره باید حکومت یا
دولت چوکاټ جوړ کړي. نو همدا بحث دی چې باید ملیت ورکړي. ولې بعضې دوستانو چې اوس د بحث اساسي په تذکرو کې دا دی چې د ملیت سره خلک ډېر یعنی نظر مثبت نه دی چې باید تذکیر شي، وایي باید ملیت رانشي. ملیت زه یو پښتون یم، دا مې حق دی، باید ما ته ولیکلی شي. ځکه دغه شاید داسې نه وای نه دی چې اوس دې نظام کې مونږ ولسي جرګې تاسې که د داود خان یا د ظاهرشاه وخت تذکرو ته مراجعه وکړئ، په هغې کې هم پښتون، تاجک، ازبک، ایماق هر قومونه یې لیکلي دي. نو دې کې د ډار ځای څه دی؟ زه فکر کوم دا د ولس حق دی چې غواړي چې د ملیت ورکې ولیکلی شي، په تذکره کې باید ولیکلی شي. نو زه فکر کوم چې تذکرې چې د نن دپاره وځنډېدې هماغه مسؤلیتونه دي، دا مسؤلیتونو ته باید هم جمهور رئیس توجه ولري او هم موږ یې ولرو، ځکه افغانستان ډېر نازک حالت نه دی، ورو ختېدو ته داسې نه وي چې چا ته چانس ورکړو. ډېر خلک د چانس په تمه دي. اوس تاسې وګورئ چې په بلخ کې والي صاحب د جمهور رئیس د حکم وکیل صاحب په همدې باره کې ناسته او دغه که چېرته داسې بحثونه شي، دوی بیا هغلته سیاسي ګټې ورنه پورته کوي. خلک دې ځان سره قدم واخیستی شي. وکیل صاحب د بلخ په مسله باندې 3 کسانو پوښتنې کړي. جاوید زازی دی، 4 کسانو، بشیر شهاب دی او فیصل خان دی او ضیاءالدین ابراهیم دی. دوی لیکلي دي چې دا اوسنی ځینې خلک دیکتاتور دي او په یو چوکۍ باندې ناست دي، د دولت اوامرو ته غاړه نه ږدي، دولت هغوی د چوکۍ نه لرې کوي. موږ من حیث ځوانان څه کولی شو چې دا دولت قوي کړي او هغه خلک چې دیکتاتور دي او په چوکۍ ناست دي او هغوی نه د دولت څخه نه لرې کېږي؟ دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه، ځینې وکیل دوستانو لیکلي دي چې وکیل صاحب ویاړو در باندې، ډېرو ملګرو لیکلي دي، نومونه یې تېرېږم، ویاړو په وکیل صاحب باندې او زموږ ویاړ او له همدې راز یو بل حسین خیل زاجي صاحب یو پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې امن ولې نه راځي او مشکل چیرته دی؟ نو 2 پوښتنې شوې. یو د ډاکټر چې د دیکتاتور کسانو لپاره ده چې موږ یې د نوم اخیستلو څخه تېرېږو، ټول خلک پوهېږي چې زموږ لاریون بې طرفه دی، موږ مطلق یو شخص ته ګوته نه نیسو. نو وایي چې که ځینې خلک دیکتاتور دي او په چوکۍ ناست دي، د دولت اوامرو ته غاړه نه ږدي او دولت هغوی ته د هغوی من حیث د هغه وظیفوي یا اجراوي صلاحیت نه منفک کړي دي، خو دوی بیا هم هملته کلک ناست دي. او دویمه پوښتنه چې دا د امن وه چې ولې امن نه راځي، مشکل چیرته دی؟ مننه. اول به دغه د دیکتاتورۍ مسلې باندې یو بحث ولرم. لکه تاسو چې وین، زه د نوم خستلو نه هم نه ډارېږم. هر چا کې چې نیوکه کوي کې مشکل ورکوي، ما ته بې تفاوته دی که مغول وي که افغان. ولې یو څه چې واقعیتونه دي، کومه جوړښت چې د حکومت د ملي وحدت شوی دی، خلک نیوکې په لري، دا د 2 ټیمو حق دی. حکومت ګډ جوړوي، دا په هر دنیا کې جوړیږي. ولې د یو تفاهم، یو د تفاهم لیک، په هغې تفاهم لیک کې یو شی دوستانو ته واضح ووایم چې راغلی دی چې د تېرې کابینې خلک به بیا په کابینې کې نه راځي، تېر والیان به بیا په دې حکومت کې نه راځي. دا مطلقاً په دې تفاهمنامې کې ورباندې فیصله شوې ده. دې ته راځو چې بیا دغه څوکۍ چې ویشل شوي دي د 2 ټیمونو ترمنځ، دا د ټیم په اساس ویشل شوي دي، اشخاصو په نوم نه دي ویشل شوي. زه فکر کوم همدغه به ځواب وي چې کوم دوستان د دې نه سرغړونه کوي. زه وایم چې هم به قانون شکن نوم ورته کېږو، هم به دیکتاتور نوم ورته کېږو، هم به د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې دغه مسله وبولو، خصوصا په داسې شرایطو کې چې افغانستان حکومت او خصوصا متاسفانه شمال خواته هم نارامۍ زیات شي، دا به په شمال په نارامۍ باندې ډېر بد اثر ولري. نو که چېرته یو څوک دې ته ژمن ځان بولي، د دې ولس ځان بولي او دا بولي چې دې ولس باندې ما حکومتداري کړې ده یا مې خدمت ورته کړی دی، نو دا هم باید خدمت ورته وکړي چې دغه ولسونه نور د دې تشویش نه. تاسې وګورئ په شمال کې یو تشویش موجود دی، خلک په ویرې کې دي. نور د افغانستان خلک د جګړې د چا د قدرت د تداوم دپاره جګړې ته نه دي حاضر، او دا دغه دوستانو ته اطمینان ورکوم او دا اطمینان هم ورکوم چې موږ د حکومت خصوصا جمهور رئیس یا د دې تر څنګ چې ډاکټر صاحب عبدالله دی اوس چې اجرایي رئیس، دوی د دې په دې تفاهم دي چې کوشش به ډېر دا وي چې هره مسله د تفاهم لارې نه حل کړي او د ټوپک ځای نوره په افغانستان کې نشته. که چېرته ځای وایي اوس به ډېر زورواکي په خپلو څوکۍ باندې ناست وي. زه فکر کوم د ټوپک ځای اوس دلته قانون اخیستی دی، هېڅ نوع تشویش ته دوستان نه کوي. راځو د ورور پوښتنې ته چې ستونزه د ناامني ستونزې ابعاد ډېر زیات دي، ډېر زیات ابعاد لري چې
په افغانستان کې ناامني ده. یوه لویه ستونزه چې دی موږ ته هغه د پردي استخباراتي چې په دې منطقه کې خصوصا په پاکستان کې ډېر سره سرګرمه دي او بیا په منطقه کې د پاکستان سرګره اداره او استخبار نظامیان مطلق د افغانستان په جګړې کې مسؤل دي او دا مسؤلیت لري. یو لویه برخه یې دوی ده. که چېرته د پاکستان استخبارات او پوځیان د افغانستان په نارامۍ کې دوی لاس ونه لري من حیث اجرایي ځواک دوی دا کار ونه کړي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې به موږ دومره ستونزې ولرو. د دې تر څنګ نور ابعاد د نظام ضعف دی چې تاسو ګورئ چې یو ضعیفه نظام جوړ شوی دی او دغه جګړه خپله تاثیرات لري په دې باندې. تر اوسه مو نهادونه جوړ شوي نه دي، خصوصا د خیر ښېګڼې لپاره چې ولسونو ته رسوي. تعلیمي بحث ډېر مهم دی. که چېرته موږ تاسو وګورئ د ترهګرو ځاله پاکستان دی، ولې په پاکستان کې دوی دومره برلاسي نه دي لکه افغانستان کې؟ یوه بېلګه یې دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه د استوادۍ کچه دی، د علمیت کچه ټیټه دی، موږ علم ته ډېره توجه نه دی کړې. خلک ماشومان مې لویېږي، سترېږي، بېسواده سترېږي. دا مسله ده. یو څه چې غواړم د تاسې د دې لاریون له لارې یو څه د افغانستان وروسته خصوصا ځوان نسل ته هغه چې په اروپا کې دی هغو ته وایم راځئ ډېر په جرأت سره نن موږ ته یو چانس پیدا شوی دی. د هاګ محکمې کومه اعلامیه صادره کړې ده چې د دې میاشتې د جنوري تر اخره پورې هر څوک کولی شي هر چا چې جنګي جنایت په افغانستان کړی دی هغو په هکله باید موږ ته یا رایز رامخکې کړي او څه اسناد. د افغانستان په جګړې کې موږ صحیح ده چې افغانانو بم لاس لرلی دی او درلودلی دی، جنګي جنایتکاران په افغانستان کې لرو، ولې هیر نه کړو چې پاکستانیان جنرالان، پاکستان آیسای، د پاکستان فوجیان هغه څوک دي چې د دې جګړې اولین جنګي جنایتکاران دوی دي. ما د ټولو هغو دوستانو نه هیله دا ده چې د دوی په حق لکه کوم معلومات لري دوی د حق محکمې ته دا وړاندې کړي او که چېرې نشي کولی ما ته یې راوتې زه به د خپلو ارتباطاتو لارې نه دغه ورته وړاندې کړم، ځکه دغه چانس موږ ته دی. باید هغه چا چې په افغانستان کې زما د مظلوم ماشوم ته واسکټ ورتړلی دی او هغه انتحار ته آماده کړی دی هغه باید ځواب ورکړي د جنایت. هغه چا چې ما ښوونځي راته سوځولي دي، د ما قومي مشران یې راته شهیدان کړي دي، ما ملي پوځ مسلمان پوځ یې هره ورځ راته للوي، د دې مسؤلیت نه باید دوی خلاص نه وي او دې مسؤلیت کې د ټولو نه اول دوی دي. مننه. ځینې ډېرو خلکو پوښتنې کړي دي او بیا هم سلامونه رالېږلي. ځینې خلکو ستاسو په وړاندې باندې ډېر ویاړ یې کړی دی. کاموال صاحب لیکلي چې مور دې کینی او د مجلي صاحب غوندې زوی دې راوړي. همداراز محمد اسحاق زاهد صاحب لیکلي چې ویاړم در باندې وکیل صاحب. ډېرو ملګرو لیکلي چې زنده‌باد وکیل صاحب او ته دې راته ژوندی اوسېږي او موږ درنه ډېر زیات ستاسو جوابونو باندې زموږ زیات تاثر وشو. او یو تعداد ملګرو لیکلي دي چې مجلي صاحب د رئیس جمهور د ولسمشر د ناکامۍ سیاست په بهرني سیاست کې دا ډېر وړ سړی دی، ولې په داخلي سیاست کې بریالی نه ښکاري. علت یې څه دی؟ دا یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه منال احمدي کړې ده. زه فکر کوم دا کومه خور ده. لیکلي دي چې ستاسې نظر د ښځو په آنلاین لاریون کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسې نظر په دغه آنلاین لاریون کې څه دی؟ دا دوه پوښتنې دي وکیل صاحب، مهرباني. مننه، ډېرې ښایسته پوښتنې وې. اول خو جمهور رئیس لکه دوی چې وې په نړیواله برخه کې لاسته راوړنې ډېر لري او د ده کارنامې دلته د ستایلو وړ دي. افغانستان کې اولین ځل تاسې وګورئ چې موږ ډېر د افغانان سولې ته تیږي دي، د سولې په خبرو سره ډېر علاقه‌مندي لري او بیا دسترخوان خالي دی د اقتصادي مسایلو باندې. د سولې په باره کې د خپله د عربستان هیواد بعد ډېرو وختونه دلته علاقه‌مندي اخیستل او خپله مستقیمه مداخله کول په د سولې په پروسې کې. د چین هیواد چې تر اوسه پورې اصلا علاقه‌مندي نه لرله، اوس حاضر شوی دی چې موږ ته د جنګي لواوې مکملې جوړې کړي د دې جګړې کې. همدارنګه روسانو سیاست تغییر کړی په دې ورځو کې. خپله د امریکا دریځ په زغرده دلته اوس واضح شو چې دوی څه وخت مخکې مجهول حالت کې وو او هغه کومه مسؤلیت چې د دوی و هغه مسؤلیت ته دوی ډېر متوجه نه وو امریکایانو. دا یوه برخه ده. اعتماد سازي ده د نړیوالو هیوادو
هغه واضح توګه د چې موږ ته مخکې د هلیکوپټر نه راکول موږ باندې اعتماد نه کوم څه مشکل لرل هغه هم راته وران شول. اوس جنگي تیاری د افغانستان حکومت ورکوي په نړیواله سطح په منطقوي سطح خصوصا د افغانستان کې چې زیاته مداخله لري پاکستان انزوا د یو ډیر لوی د خارجي سیاست هغه کامیابه برخه ده. تاسو وګورئ نن پاکستان موږ ته د وزر لپاره راځي چې راشي د سولې په مذاکرات کې باید موږ تاسو سره همکاري وکړو. ولې څو ورځې مخکې هم د دوی د پارلمان غړي دلته راغلي وو او همکاري کړې وه. حتی اوس حاضر شوی دی. ولې پاکستان باندې زه ډېر اعتماد نشم کولی. ولې په دې وروستیو کې چې راغلي وو او د موږ د ولسي جرګې رئیس هم هلته لاړ وو د یو ټیم سره، نو هلته هغوی چې راغلي وو د دوی د هغوی خبرې چې موږ ته راوړې، یعنې موږ ته اولین وار و چې دوی داسې ژمنې موږ افغانان څه کوي. موږ هیله مند یو چې دغه ژمنې دوی سر ته ورسوي. راځو دویمې برخې سوال ته چې یو څه مو هیر نشي په اقتصادي سیاست کې بهرني کې افغانستان اوس وصل شوی دی د منطقې سره. هغه کومه ستراتیژیکه لاره چې د ابریشم د اقتصادي ستراتیژیکه لاره هغه تقریبا تاسو اوس ګورئ چې افغانستان د یو بل حیثیت په دې منطقې کې پیدا کړی دی او همدارنګه د ټرینونو راتګ افغانستان ته د ټاپي پروژه چې دا یوه ډېره لویه پروژه ده، هغه څه دي چې دغه اعتماد را پیدا شوی دی. د نړیوالو سرمایه ګذارۍ اعتماد په افغانستان کې زیات شوی دی چې افغانستان د ښې طرف ته ځي. مخکې اصلا د سرمایه ګذارۍ دپاره دلته کمپنیو لوی کمپنیو علاقمندي لرله، نن علاقمندي ډېره زیاته شوې ده په ټول برخه کې. اساسي سوال د بل ورور چې و د خویندو په ستاسو نظر څه چې په دې آنلاین لاریون کې دوی څنګه برخه واخلي، ستاسو په دې اړه نظر څه؟ ما دا ده چې ښه چانس د خویندو دپاره همدغه دی، په خاطر د دې چې هغه کوم موږ تاسې چې کوم ستونزې په افغانستان کې لرو، متاسفانه په افغانستان کې د یو څه شته دي د خویندو د باندې تګ یا په لاریونونو کې د دوی اشتراک کول ستونزمن دی، هم دوی دپاره ستونزمن دی او هم ډېر خلک یې نه غواړي. او د افغانستان کلتور او عنعنات چې دي همداسې ایجابوي چې خویندې په ډېرو شیانو کې متاسفانه باید محرومې پاتې شي. زه فکر کوم چې ډېر ښه چانس د خویندو دپاره د همدې لاریون له لارې نه دی چې انټرنیټي لاریون چې لکه تاسو په لاره اچولی دی، په دې کې حتی ما پیشنهاد خویندو ته دا دی چې دوی خپل هم لاس په کار شي خویندې، همدغسې نور لاریونونه چې د آنلاین لاریونونه وي د فیسبوک یا د سکایپ لارې یا د آی ټي د هر برخې نه چې دوی کولی شي په دې لاریونونو کې زه فکر کوم که دوی برخه واخلي، دوی ته به دغه چانس ورکړل شوی وي چې دوی په دې کې غر به خپل رول ولوبوي. او هغه غوښتنې چې خصوصا زموږ خویندې چې لري تر اوسه پورې ویل شوي نه دي یا د ویلو چانس دوی ته نه دی پیدا شوی یا هغه ځای دوی ته نه دی پیدا شوی، زه فکر کوم چې بهترین چانس یې همدا لاره دی او د تاسو دغه لاره باید دوی تعقیب کړي، دا به ډېرې د دوی په ګټه وي. او دغه پروګرامونه خصوصا د چارواکو سره، هغه چارواکي چې د دوی ستونزې کولی شي حل شي، که د پارلمان کې یا په سنا کې یا په حکومت کې حتی تر جمهور رئیس پورې، زه به دا ژمنه هم ورکړم که چېرته خویندې دغه لاریون په لاره وچوي چې خپلې ستونزې د جمهور رئیس سره وړاندې کړي، زه به دا پروګرام ته جوړ کړم چې په دې پروګرام کې جمهور رئیس هم د دوی غوښتنې چې هغه غوښتنې چې دوی مخامخ درته نشي ویلی د دې لارې نه دوی هغه سره شیر کړي او شریکي سره کړي او د دې لپاره د ده نه ځوابونه هم وغواړي، ژمنې هم د ده نه وغواړي. زه فکر کوم دا ډېره خبره وي. ډېر ملګرو بیا سلامونه او احترامات را لېږلي د بي آر افغان په اړه درنو لیدونکو، هغه کسان چې نوي او تازه راغلي دي او مخکې د مرکې له پیل څخه نه وو، زموږ د انټرنیټي لاریون یا د انټرنیټ په جال باندې د لاریون لومړۍ ورځ ده. موږ دغه لاریون د جنوري د اولې نیټې څخه تر 2 نیټې پورې وړو. اولې 3 ورځې چې دي زموږ د دغه لاریون د سیاسي بحثونو دي چې په دې کې به د افغانستان د ولسي جرګې مشران او ورسره نور مخور خلک ملمانه کېږي، هغوی به په دغه برخه کې دغه کوي. د دغه لاریون اصلي هدف او موخه دا ده چې موږ د فزیکي لاریون څخه چې خلک سرکونو ته راوځي، خلکو ته مشکلات جوړ شي، موټرې بندې شي، د خلکو مثلا مریضان او ناروغان ونشي کولی شفاخانو یا روغتونونو ته په وخت سره ورسیږي. یوازینۍ موخه دا وه چې موږ په ډیجیټال دنیا کې دغسې لاریون پر مخ ویسو. دا لاریون باید نن د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په پار دی، په راتلونکي کې به د فساد
او د نور مسایلو په پار باندې همدغه وکیل صاحبان به موږ سره په دغه کې ملمانه کیږي، موږ سره به خبرې کوي، موږ ته مشورې راکوي او موږ به د خپل دولت د خپل خلکو د وکیل صاحبانو سره ګډه په ګډه په اوږه دغه نظام د بقا او دغه نظام د اصلاح لپاره کار کوو. د نن ورځې میلمه موږ سره د افغانستان د خلکو استازی، د پکتیا د خلکو استازی په ولسي جرګه کې او په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو مسؤل اغله ګلباچا مجیدي صاحب دی چې د راغله د ما مخکې دوري وکړه چې ګلباچا مجیدي صاحب چې یو د هغه وکیلانو څخه دی چې همیشه د افغان ولس د درد او ناخوالو غږ پورته کړی دی. مجیدي صاحب په بهرنۍ نړۍ او د افغانستان د حالاتو باندې پورا کنټرول او دغه لري، په پښتو، دري، انګلیسي، اردو، جرمني ژبو خبرې کوي او همداراز د مرکه همیشه چې ډیره سپیشلی او د افغانستان د خلکو د درد مرکه ده چې په پارلمان باندې نیوکه کیږي، همیشه د په ډیره صغر د ټکو د امریکا غږ د رادیو دري برخې سره دا خبره کړې ده چې په یو شمېر په زور او بدمعشۍ باندې په پارلمان باندې واک لري. که تاسو د مجیدي صاحب دغه خبرې ته وګورئ، دا د ټول افغان ولس هغه درد رانغاړي چې موږ وایو چې یو تعداد خلک په پارلمان یا په حکومت باندې واک لري او دا زورواکي او بدمعشان دي، دوی د ټولو امتیازاتو څخه برخمن دي. نو په همدغه هیله باندې موږ وکیل صاحب ته زحمت ورکړی دی چې خپل قیمتي وخت ستاسې لپاره، ستاسې د زموږ لپاره، د دې وطن لپاره، د خلکو لپاره موږ ته راکړي. یو تعداد خلکو ډیر زیات د وکیل صاحب په دغه خبره باندې چې د حق د محکمې په باره کې خبرې وکړي، نظر شریک ټولو ته ملاتړ کړی دی او اکثریت خلکو چې د دغه لاریون انټرنیټي لاریون ملاتړ کړی دی. زمونږ د پای شیبې دي خبرې نه اوږدو او اخیری پوښتنه زما د وکیل صاحب څخه ده چې هغه وکیل صاحب په دغه وکیل په انټرنیټي لاریون کې چې د بیلابیلو ځوانانو خاصه چې په بیلابیلو ملکونو څخه اوسېږي په لاره چې دا یو 15 کسیزه ډله ده او دغه 15 کسیزه ډله چې دوی دا مشوره څخه وروسته په دې نتیجه رسېدلي دي چې دوی به یو آنلاین لاریون پر مخ باندې وړي او دغه آنلاین لاریون به د 2 ورځې دوام کوي، د مختلفو شبکو له لارې، انټرنیټ، ټویټر، انسټاګرام له لارې به په مخ سي او په دې کې به د افغانستان وتلي سیاستمداران لکه د مجیدي صاحب غوندې به برخه اخلي او نظر به ورکوي. د حکومت په بدو خواو باندې به خبرې کوي او په ښې خواو باندې به خبرې کوي. کټ مټ به دا لاریون هغسې لکه خلک چې سړکونو ته راوځي. زما د وکیل صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ستاسې په نظر باندې دغه ځوانان نور څه وکولی شي چې دغه لاریون لا پسې غښتلی شي؟ ستاسې وړاندیز، ستاسې مشوره، ستاسې پیشګویي د دغه خلکو لپاره څه ده؟ او ډېره بځای خبره وکیل صاحب وکړه چې ښځې کولی شي په آزاد او ډاډمنه فضا کې د خپل افغاني کلتور په نظر کې نیولو سره چې نشي کولی په فزیکي ډول باندې سړک ته راوځي او شعار ورکړي او چغې ووایي، په دغه انټرنیټي لاریون کې موږ سره برخه واخلي، خپل نظر ورکړي. وکیل صاحب ترې ملاتړ اعلان کړ، ویلي چې موږ به په هر قیمت د دوی څخه ملاتړ، پخوا هم ترې ملاتړ کړی په فزیکي ډول راوځي او اوس هم ترې ملاتړ کوو. نو خویندو څخه مې هم هیله دا ده چې وکیل صاحبان موږ سره په څنګ کې ولاړ دي، هغه وکیل صاحبان چې په دې خاوره، په دې ولس، په دې خلکو باندې دردېږي او د دې خلکو د درد چغه وهي. نو اخیری خبرې دوی ته پرېږدم او بیا د دې څخه وروسته چې وکیل صاحب ته اجازه ورکړو چې د دوی مسؤلیتونه دي او دوی به هم کارونه لري. مهرباني وکړئ. فقط ما غوښتنه به دا وي چې اول به موږ تاسو نه مننه وي، بیا هم چې دغه پروګرام په مخه اچولی دی او غوښتنه مې دا وي چې دغه لاریون ته باید ادامه ورکړو، په مختلفو برخو باندې باید وغږیږو، نه تنها اوس دا ځلې د نظام د ملاتړ کوو نه کوو، د دې بحث دی زه فکر کوم په نورو مسایلو باندې، په کلتوري مسایلو باندې، تاریخي مسایلو باندې، همدارنګه د خپل د افغانانو مسؤلیتونه د وطن په مقابل کې د موږ راتلونکي نسل چې د هر څه نه ډېر موږ د سالمې روزنې د اولادونو په برخه کې د تعلیم تربیې پر کې د موږ د نیمایي برخه د ټولنې خویندې دي، د هغوی د راتلونکي په برخه کې د هغوی ونډه په دې هېواد په بیا رغونه کې زه فکر کوم چې داسې مختلفو مسایلو باندې که دا لاریونونه دوام وکړي دا به ډېر پر ځای وي او دا به ډېر د ثواب نه خالي هم نه وي او تاسو ته به حتما الله پاک اجرونه درکوي. نو زه تاسو ته مبارکي وایم د دې لاریونه، د تاسو ته د الله نه اجر غواړم. ډېر ښایسته پروګرام و، ما خپل هم هغه څه مې چې په زړه کې وو یا د خلکو دپاره مې چې څه ویل ومې کولی شول چې د تلویزیونو لارې نه، بحثو لارې نه شاید د افغانستان ولس یا یوه برخه دا یو چانس پیدا شي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک زموږ خبرې واوري او زموږ غوښتنې واوري. زه فکر کوم دا ډېر لوی کار تاسې کړی دی او دغه لوی کار ته زما نظر دا دی چې باید ادامه ورکړلی شي په مختلفو برخو کې. پور مودان وکیل صاحب،
ډیره زیاته مننه غلي وکیل صاحب چې تاسو راغلي او موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ د نن ورځې پروګرام د غلي وکیل صاحب څخه هم دومره وو تر کومه حده پورې چې زموږ وس کې د تاسو پوښتنې او سلامونه مو وکیل صاحب ته ورسول او د چا پوښتنې او سوالونه یا کومې نظریات چې پات شوي د هغوی څخه بخښنه غواړم وخت په نظر کې نیسو وکیل صاحب ډیر زیات مصروف دی د وکالت کارونه کورنۍ ژوند نور مسایل دي هلته خپل د هغوی کسان راځي هغوی سره ملاقاتونه لري نو وکیل صاحب ته به اجازه ورکړو یو ځل بیا یادونه کوم چې د وی آر افغان سپانې درنو لیدونکو ویډیو شیر کړئ وکیل صاحبان هغه وکیل صاحبان چې په دې ولس باندې زړه خوږېږي د موږ سره په څنګ کې ولاړ دي دغه لاریون ته به موږ ادامه ورکوو انشاءالله د 9 جنوري پورې وکیل صاحب د پکتیا ولایت د خلکو استازی دی په ولسي جرګه کې او د پارلمان کې د بهرنیو اړیکو مسؤل دی وکیل صاحب په لوی الله سپارو خدای پامان د ټولو اولیدونکو څخه مخه خدای پامان کور مو